زه امرالدین جمالي یم او بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې ما وغوښتل د ژوند یو ستر راز سره شریک کړم. دوستانو، محمد علي تاسو ټول شاید وپېژنئ. محمد علي وایي چې که یو انسان ایمیجینیشن یا تخیل ونه لري، هغه وینګز نه لري، هغه بالونه نه لري چې پرواز وکړي. د بله خوا البرت انشتاین وایي که پوهه تاسو د A نقطې نه تر B پورې وړي، خو مګر تخیل یا ایمیجینیشن چې دی تاسو ته ټوله دنیا ښیي. دوستانو، په 2009 کال کې جیمز کیمرون یو فلم جوړ کړی په نامه د ایواتار. هغه ایواتار نږدې $3 بلیونه فروشات وکړي په ټوله دنیا کې. هغه ریکارډ تر اوسه چا هیڅ فلم نه دی مات کړی. هغه فلم مخکې له دې چې جوړ شي د جیمز کیمرون په ذهن کې بیخي کاملا جوړ و. د ایواتار د فلم داستان یا ستوري دا رقم ده چې انسانان ځي یو بل نظام ته، یو بل د ستوري سیستم ته ځي په نام د الفا سنتوري. هلته یو سپوږمۍ ده په نام د پندورا او غواړي چې دا استعمار کړي. د هغه ځای خلک چې دي دوی وځپي او استعمار کړي او هغه ځای انسانانو په واک کې راسي. دا فلم دومره ښه پرمختګ وکړي چې په دغه څو کاله مخکې جیمز کیمرون د دې سیکول یا دوهم فلم لا جوړ کړي. بیا هم وایم تاسو ته چې $3 بلیونه نږدې دی فروشات وکړي په ټول دنیا کې او هیڅ فلم تر اوسه د دې ریکارډ نه دی مات کړی. خو مګر دا فلم ټول یو تخیل و، یو تخیل و چې د خپله کیمرون په ذهن کې و او د هیڅ چا سره بل نه و. شاید په هغه وخت کې سینماتوګرافرز چې دی یا کیمرا اپریټورز چې وه، څوک چې په کیمرا یا په غږ په ډیپارټمنټ کې کار کوي، په دې باندې نه پوهېده چې جیمز کیمرون څه شی جوړوي او ولې داسې یو داستان جوړوي. شاید د په دغه ذهنیت او تخیل باندې هیڅ اعتبار او ایمان نه درلوشته، خو مګر خپل جیمز کیمرون پر دې باندې ایمان درلوشته او خپل پر دغه تخیل باندې باور درلوشته او پر دې باندې استقامت درلوشته چې خپل ځان هغه فلم جوړ کړي او بازار ته نشر کړي او داسې یو لوی ریزلټ لاسته راوړي. دوستانو، یو بېلګه دا ده چې یو ځوان په هارورډ یونیورسټي پوهنتون کې لیلی کې یو شپه د ځان سره سوچ کوي چې زه څنګه یو پلاتفورم، یو داسې سیستم جوړ کړم چې محصلین سره یو ځای کړي، محصلین خپل نظریات او انځورونه شریک کړي او نور محصلین پر هغه باندې نظر ورکړي. هغه ځوان ولاړ شو په 2 هفتې کې یو دا پلاتفورم او دا ذهنیت او دغه تخیل چې په ذهن کې درلوشتی دا یې جوړ کړي او د هغه پسې دې ته فکر وکړي چې نه، دا د هارورډ د دایرې نه خارجوم، ټوله دنیا سره شریکوم. او دغه نتیجه سوه فیسبوک. نن فیسبوک څخه په بلیونونه انسانان کار ورڅخه اخلي. دا د څه شي نتیجه ده؟ ټوله د یو تخیل، د یو فکر نتیجه وه، د یو ایمیجینیشن نتیجه وه. دلته نیول ګارډر وایي چې دا ټول شیان چې تاسو په دنیا کې وینئ، لکه سمارټ فون سوه، لکه الوتکه سوه او نور ټوله تکنالوژي چې تاسو په سترګو وینئ، دا ټوله ریزلټس یا نتیجه د انسانانو د تخیل نه دی. دا ټوله د تخیل نه شروع سوي دی. یو انسان سره دا ایډیا یا مفکوره، لکه رایټ برادرز سره دا مفکوره یا د رایټ ورونه سره دا مفکوره وه چې دوی الوتکه جوړه کړي، خو نن موږ داسې چیرې یو. دا یو تخیل و چې موږ یې دا ځای ته ورسولو لکه د نن. دوستانو، په افغانستان کې موږ ډېر ځوانان لرو چې هغوی آرزو لري چې یو ورځ ډاکټر سي یا انجینر سي یا معلم سي یا هم په اقتصاد یا په هغو برخه کې یا نوره د شریعتو برخه کې یا نوره برخه چې په هغوی کې کار وکړي. تاسو پوهېږئ چې مخکې له دې نه چې مثلا دوی د کانکور امتحان ورکړي، په 12م صنف کې ما خپله خو دا سوچ و فکر و چې زه غواړم څه وکړم خپل په ژوند کې. نور دوستان هم حتما دغه مثلا موږ همصنفي او نور دوستان چې وه، هغوی دغه مفکوره او دا تخیل مخکې له دې چې د کانکور امتحان ورکړي په ذهن کې جوړ و. بعضې دوستان ویل چې زه ډاکټر کېږم. هغه د ډاکټر سپینه چپنه، هغه د ډاکټر خپله ټول انوایرمنټ یا فضا چې د ده په ذهن کې آماده جوړه وه، د داسې معلومات ورته و چې دی داسې یو مریض پر سر باندې په بستر ولاړ دی او دا نسخه ورته لیکي. دی ډاکټر د ده په دغه ذهن چې د تخیل چې دی مخکې 15 کاله 10 کاله تر د مخه و او دا تصویر اوس لیدی. خو مګر د دې په لاسته راوړلو دپاره د څه کول کار یې کوئ، د کانکور امتحان واخه 2 کاله درس وایه ته د محصلي او دغه پسې پراکټس او دغه پسې ته ډاکټر سه. د دغه تخیل په ذهن کې جوړ کړی و او د تخیل باندې د باور درلوشته. په دې خاطر وایي چې د پاور آف ایمیجینیشن. دوستانو، تخیل یا فکر چې دی، دغه کلمه ما د دې باندې ریسرچ وکړی. په قرآن شریف کې په بعض ځایو کې ویل سوی ده که تاسو واخلئ د فکر خپله کلمه واخلئ او سرچ یې کړئ، دغه سټرنګ واخلئ، تاسو په قرآن شریف کې سرچ کړئ 80 واره نږدې دا راځي.
او که په بعض ځایو کې ویل دي چې یتفکر یا مثلا تاسو فکر وکړئ دغه خپل کلمه که تاسو واخې په قرآن شریف کې وګورئ 19 باره دا ذکر شوی ده. نو د انسانانو د پاره دغه فکر چې دی دا ذهن چې دی ډېر مهم دی. دوستان یو فرانسوي فیلسوف په نام د ربین دیکارت وایي چې I think therefore I am، په دې معنا چې زه فکر کوم په دا خاطر زه وجود لرم. زموږ د انسان د ژوندي انسانانو او هغه کسان چې زموږ سره نسته او وفات کړي تفاوت به دا دی چې موږ د فکر انسانان او فکر کولای سو خو مګر هغه انسانان چې دی فکر نسی کولای. په دا خاطر دی چې دغه فیلسوف چې دی وایي I think therefore I am، په دې معنا چې زه فکر کولای سم په دا خاطر وجود لرم. نو دوستانو تاسو وګورئ که هر شی که خپل په ذهن کې او تخیل کې وسې کولای تاسو یې راولئ هغه شی تاسو په لاس ته راوړلی شئ. قرآن شریف تاسو ته معلوم دی یو عظیم کتاب دی، یو لوی کتاب دی، په هغې کې ډېر آیات راغلی دي. که تاسو هغه کتاب واخئ یو چاته ووایاستئ چې دا ولاړ شه تاسو ولاړ شه دا حفظ کړه، د هغې حفظ کول شاید د هغه په نظر ډېر یو مشکل کار راسي، خو مګر نن په میلیونونه خلک ویني چې قرآن شریف ټول دوی حفظ کړی دی. ولې دوی دا کار کوای سي؟ په دې خاطر کوای سي چې مخکې له دې نه چې دوی د قرآن د حفظ کولو پروسس شروع کړي دوی په ذهن کې تخیل موجود دی، دوی و دا کار موږ کولای سو، دا قرآن شریف موږ حفظولی سو. نو په دا خاطر دوی په اساني کولای سي چې ټول قرآن حفظ کړي. نو دوستان تخیل د پاور اف ایمیجینیشن چې دی ډېر ستر او ډېر مهمه دی ستاسو په ژوند کې. که تاسو نن په هر ځای کې چې یاست خپل ژوند نه راضي یاست که راضي نه یاست ځان سره ور سوچ وکړئ آیا تاسو یو کلیر واضح ایمیجینیشن یو تخیل خپل د ژوند لرئ؟ آیا تاسو پوهیږئ چې 15 کاله بعد غواړئ څه شی وکړئ، 10 کاله بعد غواړئ څه شی وکړئ، 15 کاله بعد تاسو په ژوند کې کوم بدلون راځي؟ که تاسو سره دغه تصویر واضح وي ستاسو په ژوند کې اوس خوشحالي ده، ستاسو په ژوند کې هیڅ مشکل هم نشته. که ستاسو سره د 15 کاله او 10 کاله بعد تخیل او تصویر سم واضح شکل نه وي زه پوهیږم تاسو به اوس فعلا د ډېرو مشکلات سره مخامخ یاست. په افغانستان کې تاسو وګورئ یا په دې یا په امریکا کې او اروپا کې یا نورو ځایو کې هغه کسان چې کار کوي یا مثلا یو هدف لري یو شي باندې کار کوي دوی سره واضح معلوم دی چې زه غواړم سبا لپاره څه وکړم، خو مګر موږ اکثریت خلک هم پېژنو چې هغوی کار نه کوي او ورته وایي چې مثلا ولې کار نه کوي، دوی وایي کار نه پیدا کېږي زه څه وکړم، کار نشته. کار شاید وي خو مګر دوی هغه تخیل د ځان سره نه لري، هغه فکر نه لري چې دوی غواړي څه وکړي. نو دوستانو 3 دانې کتاب دي چې زه غواړم تاسو سره معرفي کړم چې هغه کتابونه د دې لپاره چې تاسو ایمیجینیشن سره کومک وکړي او تاسو د تخیل ځواک بهتره کړي هغه تاسو ولولئ. اول کتاب چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه د پاور اف ایمیجینیشن، دا کتاب چې د نیول ګاردرډ لیکلی دی. په دې کتاب کې تاسو کولای شئ د ایمیجینیشن پاورز یا ځواک چې دی ټول په بشپړ ډول د معلومات لاسته راوړئ او خپل په ژوند کې عملي کړئ او د په عملي کولو سره په ژوند کې لوی ستر تغیرات راځي. دوم کتاب چې غواړم تاسو سره شریک کړم هغه په نامه د فکر وکړئ او شتمن شئ. دا کتاب ناپلیون هیل لیکلی او په 1930 کال کې ناپلیون تللی دی او پرمختللي څیرې چې په هغه وخت کې وي لکه تامس اډیسون، هنري فورډ او نور هغه پرمختللي کسان د هغوی سره ناسته ولاړه کړې، د هغوی په ژوند باندې ریسرچ کړی او د یو ستر فورمول موږ ته پرېښی دی چې د هغه فورمول په اجرا کولو کې ستاسو په ژوند کې ستر تغیرات راتلی شي. هیل وایي چې د بریالیتوب فورمول دا دی اول تاسو باید خپل په ژوند کې هدف ولرئ. لکه مخکې موږ تاسو ته ما مثال درکړی د جیمز کامرون یو هدف درلود چې په 2009 کال کې چې د اواتار فلم جوړ کړي. په 2009 کال کې ساينس فکشن فلم چې هغه جوړ کړي دغه په مقابل کې لوی خنډونه و، لوی بودیجې ته ضرورت و او ډېر لوی هزینې ته ضرورت و، تخنیکي مشکلات سره مخامخ و، خو مګر دا هدف ته درلود دا هدف ته جوړ کړی و ځان ته چې دا فلم زه جوړوم. دوهم شی چې هیل وایي هغه ایمان او باور دی. باید خپل پر هغه فکر او هدف چې دی تاسو باور ولرئ. یوازې تاسو کولای شئ چې خپل پر هغه هدف او هیله باندې باور ولرئ، هر څوک نشي کولای. نو بیا هم که تاسو ته زه دا ووایم چې جیمز کامرون په هغه وخت کې خپل پر هغه هدف باندې ایمان او باور درلود، په دا خاطر دی اوس کولای چې مخ ته ولاړ شي. بل شی چې هیل وایي مهمه ده هغه پوهه ده، تخصصي پوهه ده. دوستانو جیمز کامرون مثال بیا هم ورکوم، ټایټانیک فلم که تاسو سره معلومات شاید وي، ټایټانیک فلم هم خپله د جیمز کامرون جوړ کړی. جیمز کامرون خپله شنا کړې ده او تللی دریا هغه خپله بحر لاندې هغه ځای کې چې ټایټانیک یې ور ډوب شوی و.
سکوبا ډایوینګ د زده کړی او هلته یې ځان رسولی و چې هغه خپله ریکټ چې دی د خپله دا کښتۍ هغه وګوري چې څنګه دی او هغه تخیل ځان سره وساتي او راسي بیا هغه عملي کړي په فلم کې د ټایټانیک په فلم کې. نو که تاسو یو هدف لرئ او غواړئ هغه هدف ترلاسه کړئ حتما د هغه پوهه تاسو ته ضرورت ده. هدف مو درلوشت دی او ایمان پر هغه لرئ او د هغه پوهه مو لاسته راوړله. اوس نو تخیل وکړئ چې دغه سامان یا اسباب چې دی ستاسو په لاس کې راغی او اوس څنګه کولی شئ چې د خپل تخیل چې دی عملي کړئ هغه ځای ته چې تاسو غواړئ ورسوئ. څلورم شی چې پنځم شی چې پر هغه باندې هیل تاکید کوي هغه استقامت دی. دوستانو بیا هم راځم جیمز کیمرون هغه مثال ته. جیمز کیمرون لکه ما تاسو چې ویل د خپله ایواتار د فلم پروډکشن چې ډېر یو مشکلات سره مثلا مخامخ کېده، همیشه تخنیکي مشکلات او نور مشکلات، خو مګر دوی بیا هم د دې فلم د جوړولو هدف درلوشت او دغه تخیل د دوی سره و او دغه فلم په جوړولو کې استقامت وکړي تر هغه دمه پورې چې دغه فلم جوړ سي او نړۍ ته خپور سي. نو پنځم هغه اساسي شی چې دی هغه استقامت دی. نو دا البته د 12 نور شیان هم ذکر کړي دي، خو دغه 15 کلیدي شیان دي چې ما تاسو ته ذکر کړل چې دغه په لاسته راوړلو دغه په عملي کولو تاسو کولی شئ په ژوند کې ستر بدلون راولئ. نو دوستانو دغه فرمول تاسو کولی شئ چې خپل په ټولو ژوند کې د عملي کړئ. مثلا یو دوست غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، د انګلیسي د ژبې د زده کولو لپاره دی مجبور دی اول هغه تخیل ځان سره ولري چې زه مثلا فکر وکړي چې زه ځم یو فروشګاه ته یا مثلا یو استور ته ځم یا یو جاب انټرویو ته ځم، په اساني کولی شم انټرویو ورکړم او زه هیڅ مشکل د انګلیسي په ژبه کې نه لرم. خو مګر اول هغه تخیل دی، هغه هدف ته چې دی ځان سره ټاکي. هدف څنګه دی؟ باید دغه هدف ته د سره واضح او روښانه وي. مثلا که تاسو غواړئ انګلیسي زده کړئ باید ځان سره هدف ولرئ. هغه هدف دا وي چې مثلا وایست زه تر 15 میاشتو یا تر 6 میاشتو یا تر 1 کال پورې غواړم چې انګلیسي دومره زده کړم چې خپل مشکلات ورسره حل کړم. دغه تصویر اوس تاسو په ذهن کې داسې واضح شو. بل شی چې لا خپله د هیل فورمول کوه خو پر دې باندې عملي کو هغه ایمان دی. اوس تاسو باور باید ولرئ چې خپل پر ځان باندې باور باید ولرئ چې زه په 15 میاشتو کې تر 1 کال 6 میاشتو تر 1 کال پورې دغه هدف ترلاسه کوم او د ترلاسه کولو کې هر مشکل چې ما په مقابل کې راسي زه هغه مشکل رفع کوم او د هدف ته ځان رسوم. نو بیا هم د هیل هغه فورمول دریم شي ته چې موږ راسو هغه تخصصي پوهه ده. نو اوس تاسو مجبور یاست ځان ته یو سیستم پیدا کړئ، یو کتاب پیدا کړئ، یو د انګلیسي یو سیستم پیدا کړئ چې دغه په واسطه اوسئ کولی خپل هغه هدف ته ځان ورسوئ. نو اوس تاسو کولی شئ چې په هره ورځ 15 لغات د باره کړئ، یو 15 کلمې د باره کړئ، یا کولی شئ چې ګرامر ولولئ یا نور او هغه یو سیستم پیدا کړئ چې دغه سیستم په واسطه تاسو هر ورځ خپل هدف ته ځان نږدې کړئ. او بل آخري خپل کلیدي برخه خپل د فورمول هغه استقامت او شاید تاسو په مقابل کې شاید تاسو فامیل ولرئ، کوشنیان ولرئ او مشکل سره مخامخ شئ او ونسئ کولی چې همیشه هغومره وخت چې په کار وي هغومره وخت تاسو ورکړئ. اوس نو مجبور یاست تاسو استقامت ولرئ او دغه 1 کال پورې چې تا هدف ټاکلی تر هغه 1 کال پورې خپل هدف ترلاسه کړئ. نو دوستانو په پای کې غواړم دا وایم که تاسو غواړئ ستاسو په ژوند کې ستر بدلون راسي او که تاسو غواړئ د ژوند په ستر راز باندې پوه شئ هغه ایمیجینیشن دی. ستاسو په ذهن کې باید د 15 کاله 10 کاله بعد تصویر په واضح شکل معلوم وي. تاسو خپل ژوند نه څه شی غواړئ او څه غواړئ وکړئ تر 10 کاله بعد پورې او کوم ځای کې باید تاسو اوسئ. که دغه تصویر ستا په ذهن کې یا ستاسو په ذهن کې په واضح شکل نه وي او په دې کې کوم مشکل وي ستاسو په ژوند کې هوساینه نه راځي. حتما زه هغه دوستانو ته وایم که دغه تصویر اوس تاسو سره نسته حتما پر دې باندې کار وکړئ. دغه تصویر ځان سره واضح کړئ. همیشه واکینګ یا قدم وهل تاسو سره کومک کوي. لاړ شئ واکینګ ته ځان سره فکر وکړئ، سوچ وکړئ چې زه غواړم 15 کاله بعد پورې چیرې اوسم. دغه تصویر یو ځان سره ډېر واضح کړه لکه هغه محصل چې مې تاسو ته ویله نوی کانکور امتحان ورکړي او زه طب کې درس وایي د سره داسې واضح تصویر دی چې زه 2 کاله بعد د طب پوهنځي نه به فارغېږم او ما څخه به ډاکټر جوړېږي. دغه سره دا تصویر واضح معلوم دی. او یو بل مثلا تاسو ګورئ یو بزنس څوک چې بزنس لري د سره معلوم دی چې زه بل کال پورې د زما کسټمر بیس چې دی مثلا د 0 نه 2000 ته رسوم. دا تصویر ته معلوم دی او هر ورځ پر دغه باندې کار کوي. بل مثال لا بیلګې دا ده چې یو دوست غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، دی وایي تر 1 کال بعد پورې زه به د انګلیسي ژبه زده کوم.
هغه اهداف یې ځان ته ټاکلی، خپل پر اهداف باندې باور لري، هغه پوهه ترلاسه کوي او خپل پر هغه اهداف باندې استقامت لري، هر ورځ مخ ته ځي او هر کار چې هر ورځ دی کوي هغه اهداف ته نږدې کوي. نو اخر کې دی کال په اخر کې چې دی هغه تصویر د توازی د هغه اهداف لاسته راوړي. نو که تاسو په ژوند کې دغه تخیل او دغه ایماجینیشن واضح نه وي نو تاسو د مشکلات سره مخامخ شئ. دوستانو په پای کې بیا هم تاسو څخه مننه کوم. زه امرالدین جمالي یم. همیشه کوشش کوم تاسو لپاره داسې ایجوکیشنل کانټینټ جوړ کړم چې د هغه څخه مثلا تاسو ته معلومات وسي او تاسو پوهه کې زیاتوالی راسي. زه کوشش کوم چې په پښتو ژبې فارسي ژبې باندې دا کانټینټ جوړ کړم چې د افغانانو لپاره یو خدمت وسي او د افغانستان لپاره یو خدمت وسي او زموږ دوستان سره وسي کولای مرسته وکړي. نو بیا هم تاسو څخه هیله لرم که دا تاسو سره د دې ویډیو نه تاسو خوند اخیستی وي نو هغه سبسکرایب بټن ووهئ او لایک یې کړئ دا ویډیو، نوټیفیکیشن بیل هم ووهئ چې تاسو ته په آینده کې چې موږ ویډیو جوړو نوټیفیکیشن راسي. ټول نو مننه. ژوندی اوسئ، تل دې وي افغانستان. خدای پامان.